شان ستاسو د وخت راکولو ډېره مننه. دا یو ډېر مهم وخت دی او ډېری افغانان ستاسو د هڅو او د افغان کډوالو لپاره ستاسو د نه ستړي کېدونکي کار ستاینه کوي. زما لومړۍ پوښتنه دا ده، د ولسمشر ټرمپ اجرایي فرمانونو په ځانګړي ډول د بهرنیو مرستو او د کډوالو د منلو امریکایي پروګرام انډیورینګ ویلکم پروګرام څنګه اغېزمن کړی دی او دا مهال د پلټل شوو افغانانو متحدینو لپاره دا څه معنی لري؟ ډېره مننه چې بلنه مو راکړه. ستاسو نوم ډېر دروند دی او زه خوشحال یم نن تاسې سره یم. د جنورۍ تر 20 مخکې یعنې د ولسمشر ټرمپ تر واک ته رسېدو مخکې موږ هره میاشت شاوخوا 15,000 افغانان انډورینګ ویلکم له لارې امریکا ته انتقالول. افغانان له کابل څخه د فیلیپین، جرمني، البانیا یا قطر په څېر هېوادونو ته تلل. هلته به له 20 تر 40 ورځو پاتې کېدل او بیا امریکا ته انتقالېدل. موږ ډېر وخت ولګاوه تر څو دې ظرفیت ته ورسېدو، خو د دې توان مو درلود چې په کال کې تر 80,000 ډېر افغانان انتقال کړو. خو د جنورۍ په 20 کله چې ولسمشر ټرمپ واک ترلاسه کړ، دا هر څه یې په بشپړ ډول ودرول. د کډوالو پروګرام یې بند کړ ځکه انډورینګ ویلکم د کډوالو او قونسلي لارو ملاتړ کوي، لکه د ځانګړو مهاجرتي ویزو، ایسای ویز او د کورنیو د یوځای کېدو قضیې. دوی د کډوالو پروګرام په عملي ډول ختم کړ، که څه هم دوی وایي چې دا پروګرام یې ځنډولی، خو د ټرمپ په ژبه ځنډول دا معنی لري چې بیرته به یې نه فعالوي تر څو کانګرس یا محکمې پرې فشار نه وي راوړی. سربیره پر دې کله چې یې بهرنۍ مرستې بندې کړې، د کډوالو د انتقال ټولې الوتنې هم ودرېدې. خلک بند پاتې شول او هیڅ لاره یې نه لرله. که څه هم له هغه وخته وروسته ځینې بدلونونه راغلل، خو د کډوالو پروګرام لا هم بند دی. د روان کال په جون کې ولسمشر ټرمپ د سفر بندیز لاسلیک کړ چې افغانستان هم پکې شامل و. له دې سره د نامزادۍ، زده کړو او کار ویزې ټولې ودرول شوې، خو د عیسوي لرونکو او د امریکا اتباعو د نږدې کورنیو لپاره استثنا ورکړل شوه. په واشنګټن کې د ډزو یوې غمجنې پیښې چې له افغان هویت سره هیڅ تړاو نه درلود او د یو شخص د رواني ستونزو نتیجه وه، د ټرمپ حکومت له هغې پیښې استفاده وکړه او د سفر لا سخت بندیز یې ولګاوه. اوس یوازې هغه افغانان کولی شي تګ راتګ وکړي چې د امریکا تابعیت شین کارت یا ګرین کارت ولري، خو زه حتی شین کارت لرونکو ته هم سپارښتنه کوم چې له امریکا څخه د وتلو پر مهال دې ډېر احتیاط وکړي. شان دا راته ووایه چې اوس مهال هغه افغانانې کورنۍ چې لا له وړاندې په امریکا کې دي د دې سخت دریځ له امله له څه حالت سره مخ دي یا تېرېږي؟ په کور دننه هغه افغانان چې شین کارت نه لري د آیس ادارې له لورې د حاضرېدو خبرتیاوې ترلاسه کوي. په ځینو مواردو کې موږ دا هم اورو چې امریکایي تابعیت لرونکي کسان هم وربلل شوي دي، چې دا ډېر د اندېښنې وړ دی. هغه کسان چې محکمې ته ورځي نیول کېږي، په ځانګړي ډول هغې چې د جنوبي پولې له لارې راغلي یا د لومړني تخلیې انډورینګ ویلکم الایز ویلکم برخه وو. دا یو ډېر ویرونکی حالت دی، ان تر دې چې خلک پارک یا کار ته د ورتګ پر مهال ډارېږي. د کار اجازه لیک ایډ موده یې هم راکمه کړې ده. که څوک 15 کلن ایډ ولري لا هم ښه خبره ده. داسې ښکاري چې حکومت قصداً د افغانانو او نورو کډوالو لپاره ژوند ستونزمنوي. حال دا چې دا هغه ژمنه نه وه چې امریکا خپلو متحدینو ته ورکړې وه. Which is not what you were promised by our country when you served alongside us. شان دغه موضوع ته زه وروسته راځم، خو دا راته ووایه چې تاسو د کومې افغاني کورنۍ سره ناست یئ چې له دې ډول ګواښونو سره مخ دي او تاسو ته یې د خپل مشکل کومه ځانګړې کیسه کړې ده؟ هو، زه هره ورځ له افغانانو سره خبرې کوم چې له دې ګواښونو سره مخ دي. یو ملګری مې د 2021 کال په سپټمبر یا اکتوبر کې امریکا ته راغی. هغه په افغانستان کې پخوانی حکومتي چارواکی و. که بیرته ولاړ شي، ژوند به یې له جدي ګواښ سره مخ شي. هغه میرمن او ماشومان یې دلته دي او د پناه غوښتنې قضیه یې روانه ده، خو بل هیڅ قانوني وضعیت نه لري. دوی ویرېږي که د حاضرېدو لپاره وغوښتل شي څه به ورسره وشي.
mom and children are left to fend for themselves. موږ لیدلی چې د کورونو څخه سړي نیول کیږي چې هماغوی د کور سرپرستان وي ښځې او ماشومان یوازې پاتې کیږي افغان ټولنه یو له بل سره مرسته کوي خو سرچینې یې محدودې دي Constantly creating problems for our friends. له همدې امله مو د ملګري ژغورل په نوم پروګرام پیل کړ چې افغانان کولی شي یو پخوانی سرتیری یا د تخلیې یو رضاکار له ځان سره د مهاجرت محکمې یا ادارې ته یوسي Somebody who's been involved in the evacuation, accompanying them, Okay. immigration, court or immigration. I have a question about that, but کچري افغانانو ته هیڅ استثناء ورنکړی شي نو څه به وشي؟ It depends, right? Immigration law here is really complex. د امریکا د کډوالۍ قانون ډیر پیچلی دی موږ هیله لرو چې د افغانانو لپاره استثناوي ومنل شي څو خپلې قانوني چارې بشپړې کړي او عادي ژوند ته ستانه شي What we hope is that folks are able که کانګرس اقدام ونه کړي او حکومت پر همدې سخت دریځ ټینګار وکړي امکان لري خلک بیرته افغانستان ته واستول شي چې دا به ناورین وي Congress doesn't pass a law. ډیره مهمه ده چې خلک په خپله له هېواده ونه وځي او پرته له وکیل څخه هیڅ سند لاسلیک نه کړي شان زه د تیر 2 میاشتو راځې ستاسې مرکې ګورم ستاسې په ویب سایټ مې نظر دی په یو وروستۍ مرکه کې تاسو دا وضعیت سیاسي ننداره یا پولیټیکل تھیټر بللی دی آیا دا سیاسي ستونزه ده دا د امریکا د بهرنیو چارو پالیسي ده یا بیوروکراسي یعنی امریکایي سرکاري لوړپوړي افسران داسې کوي It's 100%. دا سل په سلو کې سیاست دی ولسمشر باید دا کارونه ونه کړي خو د خپل سلاکار سټیفن میلر لار تعقیبوي Who is his Homeland Security Vice? هغه له پخوا د افغانانو مخالف و او د ټرمپ حکومت پر لومړی مهال یې غوښتل د عیساوي پروګرام ختم کړي Every day he بس دوی یوازې د دې په تمه و چې یو افغان یوه تېروتنه وکړي له بده مرغه همداسې وشول خو د یوه کس عمل د 200,000 افغانانو استازیتوب نشي کولی because of the time frame that he said dumb things on the internet, he's gotten snatched up. شان ستاسې په ویب سایټ باندې یعنی افغان ایویک باندې یو شمیر امریکایي لوړ رتبه چارواکو ته په دې مسله کې د ګام اخیستو خواست شوی دی چې یو پکې د بهرنیو چارو سکرټر مارکو روبیو هم شامل دی نو مارکو روبیو څه کولی شي Secretary Noem and Secretary Rubio. دوی کولی شي د افغانانو لپاره عمومي استثناء اعلان کړي چې د کډوالۍ پروګرام له لارې امریکا ته داخل شي همدارنګه کولی شي د اجرایي فرمان ناسم تفسیر ودروي په ځانګړي ډول د کورنیو قضیو په اړه Asylum claims? تر ټولو اسانه حل لار دا ده چې د بهرنیو چارو وزارت کورني امنیت او سپینې ماڼۍ له لورې د انډور ویلکم لپاره عمومي استثناء اعلان شي دا تر ټولو خوندي او قانوني کډوالۍ پروګرام دی State. The president would have to do this. شان د خپلو ائتلافیانو ادبار ماتول یعنی دا وضعیت د امریکا په نړیوال ادبار به څه اغېز ولري آینده به څوک په امریکا ادبار وکړي چې د دوی سره اتحاد وکړي او د دوی سره په جنګونو کې د دوی سره یو ځای ودرېږي Is ever going to help us if they دا زموږ اعتبار سخت زیانمنوي په راتلونکو شخړو کې موږ محلي همکارانو ته اړتیا لرو خو که خلک وویني چې امریکا له خپلو افغان متحدینو سره څه وکړل هېڅوک به بیا پر موږ اعتبار ونه کړي اوس هم وخت شته چې باید سم اقدام وشي او دا د کانګرس او سپینې ماڼۍ مسؤلیت دی complain about President Biden's performance during the withdrawal, which they did mess up. They shouldn't have done it that way. او اخري پوښتنه تاسو امریکایي ولس ته او د امریکا اوسنو مشرانو ته چې د کانګرس غړي پکې شامل دي یا نور هغو ته هم کوم ځانګړی پیغام ورکول غواړئ Right now, it's not safe for دا مهال باید دوی خپل غږ پورته کړي امریکایان کولی شي It is safe for every single له پخوانیو سرتیرو ملکي کارکوونکو عوامو خلکو غواړم غږ پورته کړي له خپلو استازو سره اړیکه ونیسي او د افغان ایواک ملاتړ وکړي have a good heart is to stand up. موږ به تر هغه وخته مبارزه کوو تر څو افغانان خوندي نشي Local government leaders tell them that you care about this. And donate to Afghan Evac. We need your help. AfghanEvac.org/donate.
Sean, thank you so much for شون د افغانستان انټرنیشنل پښتو څانګې سره ستاسو د دې مرکې زه په ځانګړې توګه ستاسو شکریه ادا کوم. مننه. in close contact with those communities, and they are really appreciating your hard work, and you're doing great. So thank you so much for this, Sean. Thank you so much. I really appreciate it, Ramon.